زړه سره ښه یاست؟ ښه یم قاري صاحب، ته څنګه یې؟ ښه یم. قدرمن سي خپرونه دې واورېدله؟ نه قاري صاحب، اوس راغلم ولا چې ټیکاله مې جوړوله نو مصروفه ومې. زړه سره په عقیدة البدا باندې خبره وه چې د تاسې کتابونو کې راغلي دي چې الله جل وعلا غلطي کوي، اشتباه کوي، الله ته یو څه شی معلوم نه وي وروسته ورته معلوم سي. په دې اړه باندې د مو خبره وه عقیدة البدا باندې. بیا د تاسې له کتابونو نه مو حوالې ورکړلې. د تاسو اکثریت علما په همدغه اړه باندې عقیده لري چې الله جل وعلا ته د غلطي او د اشتباه او د خطایي نسبت ورته کوي، العیاذ بالله. نه قاري صاحب، دا خو غلطه عقیده ده، زه خو نه منم. یا الله خو کامل ده. نو دا خو د تا دلته خو راځي په دې کتابونو کې راځي الکافي کتاب ته چې ورسي چې د الله تر ټولو بهترین عبادت همدا ده چې ته د بدا عقیده ولري. بدا عقیده دې ته وایي چې الله ته یو څه شی نه معلومېدل وروسته ورته معلوم سول. که تاسو په دغه نه خو عام خلک نه ګناهګاري که نه. اوس تاسې کتابونو کې راغلي چې تنوي رسول الله او چشتي رسول الله، دغه نه خو اوس عام خلک خو نه هغه کېږي که نه. نو داسې خو ډېر شیان راغلي وي په کتابونو کې مشرانو لیکلي وي، هغه نه موږ اعتبار نه لرو. نو دا خو د امام خبره ده، دا د ملا خبره نه ده، د مشر خبره دي نه ده، دا د امام خبره ده. امام زه تاسو یو مثال درکړم چې سر دې ورباندې خلاص شي. امام داسې ګوري دغه د بړه چنار روافض ټول راورسېدل. دا هلته ماته خو لاندې معلومیږي دا حسن الله دوی دا نور بلاوي به ترې دلته په دروغو ویډیوګانې جوړوي، زور ورکړي، داسې به مورب ذلیله کوي. والله بالله ثم تالله اوس لاره درنه ورکه ده په خپلو کورونو کې د خپلو ښځو د ځوانانو د غیرتمنو ځوانانو په مخ کې لاره درنه ورکه ده چې اوس موږ څه وکړو. ښه اوس ګوره د جعفر الصادق علیه السلام مشر زوی و اسماعیل علیه السلام، نوم خو به دې اورېدلی او قاري اورېدلی مې ده. اوس په دغه اسماعیل امام پسې څوک روان دي؟ اسماعیلیه شیعه روان دي. اسماعیلیه شیعه نوم خو به دې اورېدلی وای، دا اسماعیلیه دي. او قاري اوس نوی یو بل هغه مشر شوی دی، یو کاناډایي دی، هغه مشر شوی. خو خیر چې هر څوک ده. دغه د تاسو په کتابونو کې راځي چې اول امام د امام اول مشر زوی بل هغه نه وروسته امام جوړیږي. نو وای اوس الله د تاسو عقیده ده چې الله جل وعلا له جعفر الصادق علیه السلام نه وروسته امام اسماعیل علیه السلام جوړ کړی. اوس دا اسماعیل د ده په ژوند مړ سو. کله چې مړ سو نو اوس خو که دوی په دې عقیده درلودلې وای چې الله داسې کس امام جوړ کړی چې الله ته معلومات نه و، هغه مړ سو، اوس به څه کوو؟ نو پر ځای د دې چې د تاسو مذهب له منځه لاړ شي، دا چا چې درته جوړ کړی و، نو دا خلق را مخکې سول د بدا عقیده یې په امامانو پسې وتړله چې دلته الله جل وعلا ته دا نه وه معلومه چې دا اسماعیل به په ژوند د امام جعفر الصادق مړ کېږي. دا الله ته نه وه معلومه، خو چې کله مړ سول الله ته معلومه شو چې او دا خو د مړ سو. نو وروسته یې امامت له اسماعیل نه راواخیستل، موسی الکاظم علیه السلام ته یې ورکړل. قاري ته مو هغسې ډرامې کوې که نه؟ په والله که ډرامې و د زړه سره قربانک په خدای قسم کړ و دا کتاب درته ښکاره کړم، دا کتاب درته ښکاره کړم. ښه دا د تا تر ټولو شیخ توسی صاحب د ما دغه راپورته کړه. الله مو دې له ډرامو نه وساتي، الله مو دې له ډرامو نه وساتي، الله مو دې له ډرامو نه وساتي. ډرامو خو ساده خلک یو، موږ دومره د هر څه مو نه دي زده، بس څه نه څه شیان مو زده کړي دي. د ما اکاونټ راپورته کړي، خپل تحقیق کوو، سوره متوسه کېږي، خپل تحقیق کوو. دا کتاب ته وګوره، العدة في اصول الفقه، د دې دوم جلد او 496 صفحه ده. الشيخ توسی کتاب ده، د چا؟ د شیخ توسی. پاسم ورته وګورم، دا 496 صفحه دوم جلد ده. سيدنا
مرتضى دا سید مرتضى دا ګوره سید مرتضى د تاسو معتبره مرجع سید تاسو شیخ توسی محدث دی د خبره راوړي دا بیا پلان دی کې د خپل تاییدي دا وایي چې دا عقیده البداء دا وایي په حقیقت باندې وایي موږ حمل کوو په څه شي په حقیقت یو دقیقه بأن يقال بدأ له تعالى چې الله جل وعلا بدا وکړله بمعنى يعني خارس ولا الله جل وعلا بمعنى په دې معنى سره أنه ظهر له من الأمر ما لم يكن ظاهرا له يعني دې معنى دا چې بدأ له تعالى الله ته دا شي خارس ول يعني خارس ول یو کار چې الله ته له هغه نه مخکې ښکاره نه و او الله ته یوه ناهیه چې مخکې ورته ظاهره نه وه الله جل وعلا ته هغه ښکاره سوله یعنې الله جل وعلا له یو شي نه منع کړې وه الله ته دا نه ښکاره کېدل معلومات ورته نه و خو چې کله وروسته ورته ښکاره سوله الله جل وعلا بیا د هغې ناهیه وکړل یعنې یو شی ورته نه و معلوم چې دا زه منع کړم که یې منع نه کړم چې کله ښکاره سوله الله جل وعلا منع کړي چې دا مه کوئ ښه اوس وګوره لاندې دی بیا څه وایي وهذا وجه حسن جدا دا خبره وای بیخي بهترینه خبره ده چې الله جل وعلا نه غلطي کیږي الله جل وعلا ته معلومات نه وو ازلي معلومات نه وو چې وروسته ښکاره سو الله جل وعلا د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي قاری د سوره توبه آیات ده سوره توبه آیات ده خدای پاک یې چې یحیی و یمیت زه خلک ژوندي کوم زه خلک مړ کوم نو چې دا آیات دغه مقابل کې راغله دا خبره خپله دغه شوه که نه باطله شوه که نه اوس کش کې دا خبره باطله سي اوس ګوره د زړه سره دا د تا زه امام دي درته وښیم والله زه صبر وکړم د امام لکه مو خلک دا خبره کوي که نه چې دغه هغه دا درې هغه چې دي درې یاران دا تخلي وو په هغه کې احد کې نو زه هغوی ته دا خبره کوم اکثر چې په قرآن کې چې یوارې خدای وایي چې ولقد عفا عنکم کیسه ختمه بیا اول خو ګوري اول خو شابس ګوري یا عباس جان اول خو دغه درې صحابه تښتېدلي دا دروغ وایي ځکه په بخاري شریف کې صحیح روایت ته چې دوی ابو بکر او عمر دا د نبي علیه الصلاة والسلام په څنګ کې ول حتی د تاسو په تفسیر العیاشي کې امام صادق علیه السلام وایي چې علي رضی الله عنه تښتېدلی و نو نبي علیه السلام یې پرېښی و په ځمکه چیرې پټ و د تاسو کتاب دا د مو کتاب نه د تاسو کتاب نه قاری علي خو طلحه سره ولاړ زه دا خبره در سره پوه درې قرار خو مالتې وه دا خبره پوره کړه علي رضی الله عنه شیر خدا و بهادر و یوه لحظه یې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ده پرېښی لیکن د تاسو په کتابونو کې راځي چې علي رضی الله عنه نبي علیه السلام تنها پرېښی او دی په ځمکه پسې چیرې پروت و پټ سوی و تاسو تفسیر العیاشي اوس یې درته ښیم لیکن زه به په بخاري شریفه کې زه دې ته حیران پاتې یم چې تاسو دا خبره بار بار کوي او د ما بخاري تر ټولو اصح کتاب له قرآن نه وروسته صحیح ترین کتاب هغه ابو بکر او عمر دواړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په څنګ کې ول کوم صحابه چې نور په شا باندې تللي ول د هغوی په باره کې الله قرآن کې آیات را نازل کړل ولقد عفا الله عنهم یا عنکم الله جل وعلا وایي چې ای د ما د پیغمبر صحابه و ما تاسو ته عفو او بخشش وکړل نو چې الله عفو او بخشش ورته کوي روافضي ولې ورته نه کوي یعنی دا دومره دی الله جل وعلا دښمنان دي دا خلق یعنی دی الله عفو او بخشش دي د رسول الله په صحابه ور باندې نه هغه د کنه قاری په هنین کې دی عمر هغه د رضی الله عنه هغه راغلی چې احکم د شاته مخکې کړو څوک وایي په بخاري کې دي کنه بخاري کې دي کنه نه کله په بخاري کې دا پیدا کړل ته هغه روایت راواخلې چې کوم ځای ته راواخلې مهرباني وکړئ زه جواب در مهرباني چې ګرځم نو واخد نصیب یا نو ته کله راځي هغه روایت درته راوړه زه دې ته حیران پاتې یم ګوره عباس جان راځه ما ته یو څو هغه کتاب خبرې به پرېږدو تاسې وایئ چې علي عمر رضی الله راغلی فاطمه رضی الله کور یې وسوځوي نه دا خو زه نه منم د ته نه منې د الله باندې زه خو د تا د عقیدې په اساس خبرې در سره کوم د تا د مذهب په اساس خبرې در سره یو راوي د سلیم بن قیس چې د هغه نه مو خپله شیعه ویلي چې دا درویغجان دی
دغه نه علاوه څوک شاباس بچیانو ته مننه. متوای اوس نشي. ما ته غوږ سي زه دې پوهه کړم. تاسې کتابونو کې راځي چې د علي رضی الله عنه لور ام کلثوم عمر رضی الله عنه په زور وړي وه. تاسې کتابونو کې راځي چې خلافت او امامت دا عمر رضی الله عنه په زور اخیستلی و. د تاسو په کتابونو کې راځي چې د فاطمه رضی الله عنها یې ووهله، کور یې ور وسوځول، ماشوم یې ضایع سول، او هلته بیا وایي چې په حنین کې تښتېدلی و. د الله بندګانو یو ځای وایي چې عمر رضی الله عنه دومره قوت او زورور انسان ول چې هم د علي رضی الله عنه لور غصب کوله. د تا په کافي کتاب کې صحیح روایت ده، ان ذلك فرج غصبناه. د علي رضی الله عنه د لور ام کلثوم دا وایي عمر غصب کړی و، روایت ده. او بل د میراث عمر رضی الله عنه اخیستلی و، خلافت عمر رضی الله عنه اخیستلی و. د علي رضی الله عنه کور یې ور وسوځول، فاطمه رضی الله عنها یې ووهله، دروازې یې ور وسوځولې، او هلته بیا وایي چې هغه په جهاد کې تښتېده. قاری دا عقل مو په کوم ځای کې ده؟ اوس زه خبره ته کوم قاری چې په قرآن کې خدای ووایي چې په تحقیق سره ما خلک وبخل چې د ونې لاندې دوی د رسول د خدای سره بیعت وکړه. صحیح ده؟ هغه نه بعد ما حق نه جوړېږي چې کوم کارونه د هغه نه حدیبیې نه مخکې شوي دي په وخت کې زه خبرې وکړم، او والله بالله لکه زه به ځان ته کافر وایم چې زه دوی سره نه بغض وکم، نه دوی سره زه کینه وکم، نه چې کوم اصحاب کرام دي ابوبکر شو، عمر شو، کنه عثمان شو، ځکه دا د خدای دشمنی ده. ځکه چې په قرآن کې بار بار دوی صفات ذکر شوی ده، کنه چې تاسو داسې ایمان نه وړئ لکه چې څنګه دوی ایمان نه وړی ده. خو کومې خبرې چې دي کنه قاري، لکه اوس دغه د حدیث کرتاس ده، دغه چې د کاغذ کلام یې ورنه کا، او دغه د هنین کې چې د هنین والا حدیث بم ته راوړم دا غیوا غشوا. او بل قاری ما یو بل پښتنه دا و چې د ابوبکر صدیق په بخاری کې د عائشه رضی الله تعالی عنها یې مو چې کومه مور ده آی چې په قرآن کې ایمو کور نه ایمو ابو کوم ابوبکر ایمان بغیر بل چا په شان کې کوم آیات نه دراغله. نو بیا د صاحب الغار کې ویلي مو چې دا صاحب الغار چې و د ابوبکر و، دا کوم سوره توبه کې هغه یو خبره تا دومره ډیری سره ګډي کړې. اول خو قاری دې ان چې لکه اوس څنګه شیعاګان د علي رضی الله عنه لکه مو چې څنګه د علي رضی الله عنه ډیره زیاته غلو کوي، تاسو داسې د ابوبکر عمر هم غلو زیاته کوي کنه. یا الحمد لله ثم الحمد لله. ابو بکر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه، علي رضی الله عنه دا د موږ سترګې د موږ ته دومره یو زره فرق هم نسته، الا امام علي رضی الله عنه خپل په صحیح البخاري کې موي او د تا په معتبرو کتابونو کې موي چې ابو بکر عمر لمانه بهتر انسانان. اوس راځو دغه ځای ته غلو دي ته وایي چې په یو چا کې یو صفت نه وي ته هغه صفت ورکړی وي، یا مثلا په چا کې یو نقصان وي ته هغه نقصان ځینې لرې کړی وي. زه د تاسو ټولو کمپنۍ ته چیلنج راوړی، یو شی راوړه چې مو هغه په ابوبکر کې نه وي موږ ورکړی وي. اوس ته وایې چې د عایشې رضی الله عنها یا الله بنده دغه خبره کې لږ فرق وکړی. د عایشې رضی الله عنها په اړه باندې له لسو نه کم او زیات آیاتونه په قرآن کې را نازل سوي دي، د هغې د براءت خبره کوي چې کله کفارو په دې باندې تور ولګول منافقینو چې عائشه رضی الله عنها له یو چا سره له صفوان رضی الله عنه سره تهمت ور باندې ولګول. نو عائشه رضی الله عنها وایي ما دا ګمان نه کول چې ما په باره کې به آیاتونه په قرآن کې را نازلیږي او الی یوم القیامه به هغه تلاوت کیږي. ما وایي دا فکر کړی و چې ما په باره کې به رسول الله جل وعلا به یو خوب کې ورته ووایي چې عائشه رضی الله عنها پاکه ده، هغې دا کار نه ده کړی. لیکن بل وخت چې وایي آیاتونه را نازل سول، لسو نه زیات آیاتونه د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها په صفحه کې په قرآن کې را نازل سوي دي. هغه دا نه وایي، هغه آیاتونه ښیي چې د دې په باره کې نازل سوي دي دا په امهات المؤمنینو کې د بل چا په شان کې نه دي را نازل سوي. اما پاتې شو ابوبکر رضی الله عنه، د ابوبکر رضی الله عنه په باره کې اشارتا داسې آیاتونه راغلي دي، صراحتا نه دي راغلي، یوازې ملګرتیا دي د په قرآن عظیم شان کې دا راغلي ده چې دی په غار ثور کې د نبي علیه الصلاة والسلام صحابي ملګری و په هجرت کې. بس هغه ځایونو باندې ځانونه پوهه کړي. قربانه کې موسم دا ځایونه ډیر مسره را ګډوډوي. د ابوبکر رضی الله عنه په شان کې هغه څه تاسو ته وایم کوم چې اهل بیت ورکړي دي امغه ورکړي، کوم چې قرآن ورکړي دي امغه ورکړي، کوم چې رسول الله ورکړي دي امغه ورکړي. قاری صحیح بخاری کې خدا ارتي چې ابوبکر چې دی هغه د رسول الله نه مخکې د هجرت کړی و. چیرې راځي دغه یو حدیث ته قاری دغه هغه دی کنه چې هغه دی قبا کې څو صحابه والمنځ کوله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د واخ نه مخکې
او هغوی ته جامه هغه ورکوله د ابو حذیفه غلام سالم ورکوله. هغو صحابو کې ابوبکر و عمر و یو څو صحابه نور دی ودرېږه زه ته ښیم یې دغه صحابه و هغه هم ذکر هم ورکې راغلی دی. ابوبکر عمر ابو سلمه زید او عامر بن ربیعه. هغه وروسته د زړه سره هغه روایت که ته سم سر ورباندې خلاص کړې هغه وخت چې کله پیغمبر علیه السلام ورسېدل مسجد قبا یې جوړ کړل. مسجد قبا کې پیغمبر علیه السلام ډېرې شپې وکړلې. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسجد نبوي په طرف باندې لاړل. هغه وخت کې قرآن عظیم شان درته وایي الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما دی دواړه څوک محمد رسول الله او ابو بکر اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن. پیغمبر علیه الصلاة والسلام لمونځ کول ابو بکر صدیق د مو دا ډیر مسلمانان په دې نه پوهېږي چې ابو بکر رضی الله عنه ولې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې غمجن سول، ولې ناقراره سول ابو بکر؟ ځکه نبی علیه السلام لمونځ کول. نبی علیه السلام چې لمونځ کول هغه کوپار د سوري او د غار خولې ته ولاړول، مخکې ولاړول. نو ابو بکر رضی الله عنه ته دا وهم او ویره پیدا سوله چې داسې نه دا کوپار د نبی علیه السلام دا حرکات وګوري چې رکوع ته ځي سجدې ته ځي نو داسې نه وي چې راوګوري. کله چې نبی علیه السلام سلام وګرځول ورته ویل یا رسول الله هغه دې لاندې ولاړ دي، یعنی دا یې ورته ویل چې ډېر داسې نه چې اوس یې راپام شي تکلیف به یا رسول الله درته ورسوي. نو نبی علیه الصلاة والسلام دلته اطمینان ورکړل چې ای ابو بکره زړه مطمئن کړه، څه خیال دی د په دوو چې دریم الله ده، یعنی ځان و ابو بکر دریم وایي الله ملګری ده. هغه بله خبر دی زړه سرونو هلته که تاسو یو خو تاسو کوشش وکړئ چې هغه روایتونه چې کله وخت کې د موافقو د کلیسا د مزدورانو د دین د دښمنانو لخوا نه په ګوګل کې یو ځای بل ځای ته اوس همدغه روایت ما ته وایي چې زه بخاري کې خپله درته راواخلم. په حنین په غزا کې د ابوبکر د عمر رضی الله عنه په اړه یوه خبره وکړله. دغه روایت ضرور د دې باندې ما ډېر وضاحت ورکړی ده. یو ځلې بیا زه تا ته که لمبر راته وایي چې د بخاري کې همدغه روایت د حنین په اړه زه تا ته وښیم. قري ما ته خو ولاکه معلوم دی مخکې مې یلی او زه به پسې ګرځم بیا به یې درته وایم نو صحیح ده. اوس یې زه درته ښیم. زه تلم زه ولا ښه زه تا د پارې پاتې سولم ښه قاري ویلې د دوې درې ورځې لایف نه وي راغلی ما والله لږ مصروفیت مې زیات شوی دی زړه سره. قاري ته سعودیه کې پاتې کېږي؟ نه زه اوس په خپل کابل جان کې یم. مخکې ومه بیرته ځم انشاءالله که خدای مې نصیب وکړل بیرته ځم. مخکې ومه خو دا یو نیم کال کېږي چې راغلی یم. یو څو وخت پاکستان کې وم بیا بیرته خپل وطن ته راغلم. لا إله إلا الله. څلور زره و درې سوه دوه ویشت بخاري شریفه چیرې ده؟ څلور زره درې سوه دوه ویشت څلور زره درې سوه دوه ویشت. ښه قاری ما مرواړه دا 4322. ګوره د زړه سره که ته دې ځای ته وګورې ابا قتاده رضی الله عنه نه روایت ده قاری
ابا قتاده رضی الله عنه نه روایت ده لیک دی انصاف په سترګو دی روایت وګوره د زړه سره دی انصاف دا ټول مؤمنانو مسلمانانو ته وایم. قال لما كان يوم حنين څوک وایي ابا قتاده رضی الله عنه وایي کله چې د حنین د غزا ورځ وه نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين وآخر من المشركين يقتله من ورائه ليقتله فأسرعت إلى الذي يقتله فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتها ثم أخذني فضمني ضما شديدا حتى تخوفت ثم ترك فتخلل ودفعته ثم قتلته وانهزم المسلمون. دا خبره کې چې د مسلمانانو د مشرکینو په منځ کې جګړه شروع وله د خپل ځان په اړه باندې تر دغه ځای پورې د قصه کوي چې دغه مشرک چې چاله ما سره لاس اچولی و نو زه وایي ډېر کابنیزې وزلی وم خو ځان مې ځینې خلاص کړل وروسته مې راغورځار کړل خو ومې وزل. وانهزم المسلمون دغه ځای ته وګوره ټول مؤمنان مسلمانان راته متوجه سي. وانهزم المسلمون مسلمانان په شاره واپس ول یعنی ماته یې وخوړله وکسه. وانهزمت معهم او زم په شا ورسره راغلم نه دي صحابه ورسره لیک دقت راته وکړي. اوس ګورئ دا وانهزمت معهم تاسو اغاګان تاسو ته د دې ترجمه کوي چې دا وایي عمر وایي چې زم په شا باندې راغلم لیکن دا خبره د عمر نه ده دا د ابي قتاده رضی الله عنه د سر کې وګوره قال څوک وایي ابا قتاده رضی الله عنه وایي چونکې دا د تاسې ملایان چې دغه په عربي نه پوهېږي متاسفانه هغه یو دوه خبرې د عربي بیا په څو ژبو یو قسم بل قسم باندې ترجمه کوي چې د عربي باندې سره فایده بعمر بن الخطاب اوس وغږسه راځم درته د زړه سره معه فإذا بعمر ابن الخطاب في الناس کله چې وایي زه په شا راتلم یا لاړم نو فإذا بعمر ابن الخطاب في الناس عمر رضی الله په خلقو کې و عمر رضی الله چیرې و په خلقو کې و آیا یو څوک چې تښتي هغه بیا په خلقو کې ودرېږي ما مخکې درته ویل چې په ایمان راته غوږ چې د عربي زه درته ترجمه کړم او سر دې در خلاص کړم دا ټول مؤمنان راته متوجه سي. فإذا بعمر اوس ګوره وانهزمت معهم فإذا بعمر ابن الخطاب في الناس عمر رضی الله په خلقو کې ولاړ ول ای مسلمانانو راته غوږ سي دا ترجمه لیک په حقیقت سره کوي د الله دپاره. عمر رضی الله چیرې ول په خلقو کې ول اوس غوږ سه فقلت له ما ورته وویل ما شأن الناس که چیرې عمر رضی الله په تښتېدلو خلقو کې وایي ولې نه ورته وایي چې ما شأنکم څه پیښه ده د تاسو څه ورته وایي عمر ته ما شأن الناس دا په شا چې خلق لاړل یا مات شول وتښتېدل د دې څه کیسه له چا نه پوښتنه کوي له عمر رضی الله عنه نه خوري دغه خو عمر هم وکنه عمر ته وی چې دا نور د خلق ویلي تښتي نو دا امر کې شامل و الله نو خو داسې به ورته ویلي اوس یې ګوره په عربي باندې ځان پوهه کړه ما شأن الناس که چیرې عمر رضی الله پکې وایي ورته ویلي به اوس ما شأنکم د تاسو څه حال داسې په شا تښتېدلي یاست په عربي ځانونه پوهه کړي قربانه که موسم یا الله دې پاره دا زړونو کې دومره کینه مه ساتئ چې د اهل سنت والجماعت روایتونه تحریف کړي او په دروغو یې ترجمه کړي. اوس وکسه نورې نقطې پسې درته ښیم نورې نقطې پسې کما کې دومره چا دپاره بغض وي که نه نو الله دې مو وسر ته راته غوږ شه قربانه کې د سمواجي جان زه تا نه ښیمه زه دغه نور خلک ښیمه چې تاسو ته دا روایتونه په دروغو تر ګوریا. فإذا بعمر بن الخطاب في الناس ګوره دغه ابي قتاده رضی الله عنه هغه قصه کوي چې وایي موږ په شا راغلو اوس دوی بیرته راغلي دي خلقو ته کله چې پیغمبر علیه السلام آواز وکړل چې ای خلقو راسئ د ما طرف ته بیرته ټول صحابه را روان ول. ابي قتاده وایي کله چې وانهزم المسلمون مخکې قصه کوي دا نه وایي چې اوس
وای کله چې مسلمانان و ماتې وخوړله په شا راغلل او زه م ورسره وم نو دوی اوس بیرته راواپس ول. کله چې راواپس ول عمر بن هو چیرې ولدل؟ د نبي علیه السلام سره په خوا کې د خلقو په خوا کې ولدل. فاذا بعمر بن الخطاب في الناس، له چا سره و؟ له رسول الله سره چې کوم صحابه او خلقو له هغو سره و. په دغه وخت کې دی پوښتنه ځینې کوي فقلت له، ما ورته وویل ای عمر ابن الخطاب ما شأن الناس، دا خلق ولې په څه خاطر څه سبب و چې په شا باندې راغلل وتښتېدل؟ دا وروسته بیا دومه خبر ورته کوي چې دوی ټول راغلل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې حاضر سول. په دغه وخت کې عمر ابن الخطاب په خلقو کې هلته ده، هغه شاته نه ده تللی، هغه د شا په خوا نه ده راغلی. اوس غوږ ما شأن الناس قال امر الله، دا د الله امر و. اوس غوږ ثم تراجع الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورست خلق راغلل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دغه ځای کې وخت کچېرې عمر رضی الله عنه پکې وای بیا داسې ویلی وای چې ثم تراجعنا الى رسول الله، متوجه سره زړه سره. اوس ګوره عمر رضی الله عنه څه وایي؟ قال عمر رضی الله عنه ویل امر الله، امر دی الله جل وعلا. ثم تراجع ناسو هغه چې په شا تللي ول هغه خلق رسول الله ته راغلل. ګوره د عربي په دې معنی که چیرې عمر رضی الله عنه په دې خلقو کې وای اوله سره خو بیا دا ورته ویلي وو ابو قتاده رضی الله عنه چې ما شأنکم ای عمر ابن الخطابه، د تاسو دپاره څه قصه وه چې تاسو ماتې وخوړله په شا راغلاست؟ څه ورته وای؟ ما شأن الناس، د دې خلقو څه حال و، ولې څه سبب و؟ بیا وروسته دی څه ورته وای؟ ثم تراجع الناس الى رسول الله. کچیرې عمر رضی الله عنه په دې خلقو کې وای ورته ویلي به چې ثم تراجعنا الى رسول الله، موږ را واپس شو رسول الله ته. او بیا د دې روایتونه نور روایتونه په مسند امام احمد ابن حنبل کې دي. ابو بکر رضی الله عنه سره زه بل روایت درته وښیم. بل لیک وخت بارک الله فیکم، رب دې سر لوړی کړه. یو ناره خو وښی کنه، ناره تکبیر الله اکبر. اوس غوږ یو دقیقه تر دا مذهب دې وګرځم ته. لماذا دغه دا کامره ګوره دې زړه سره دا ډېر لوی روایت ده. حدثنا ابن حميد قال حدثنا، دا راځي تر دې ځکه چې زه تا ته دغه ځای درته وښیم، دا ځای درته وښیم. قال أين أيها الناس هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا محمد ابن عبد الله. قال فلا شيء، دا رازي دي ما خوات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل دي ما خوات راسي خلقه. فانطلق الناس، خلق دي رسول الله خوات راغلل إلا أنه قد بقي مع رسول الله، مگر سل رسول الله صلى الله عليه وسلم سره پاتو نفر من المهاجرين، لمهاجرين ونفر پاتول، والأنصار لأنصاره، وأهل بيته لأهل بيته، وممن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل وأبو سفيان بن الحارث وربيعة بن الحارث وأيمن بن عبيد وهو أيمن بن أيمن وأسامة بن زيد. يعني لنبي عليه الصلاة والسلام سره صفاتول ومهاجر أنصارك أو أهل بيتك، ومهاجرك أبو بكر وعمر ول، واهل بيتك علي بن ابي طالب والعباس بن عبد المطلب دي غزوي ول، او بیا له انصار و نه دا نور صحابه ذکر کړی دي. دا روایتونه ول په مخ د زړه سره نه درځي چې علي رضی الله عنه ابو بکر او عمر او له انصار مهاجرونه. دا مسند امام احمد بن حنبل هم دا روایت راوړی دا، او د دې ترڅنګ تاریخ الطبري دا روایت راوړی دا، او د دې ترڅنګ دا د مسند امام احمد بن حنبل
رحمه الله روایت ده، دریم جلد 306 او یا صفحه ده او حسن روایت ده، صحیح روایت ده. دا به بیا درته ښکاره کړم که دې بیا بله کتل، ځکه دې ما هره خبره په کتاب باندې وي الحمدلله. ګوره دا له دې هنځه کې همدغه روایت راواخله، له دې هنځه کې را شروع ده. حدثنا عبد الله، دا رازي حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن عاصم رازي فانطلق الناس إلى أن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من المهاجرين والأنصار، لمهاجر وأنصار دلي باتي ورسر كسان، وأهل بيته لأهل بيتنا غير كثير، وفي من ثبت معه أو لهغو كسان رسول الله صلى الله عليه وسلم سر ثابت باتول أبو بكر وعمر، ومن أهل بيته علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وابنه الفضل ابن عباس وأبو سفيان. دا كم كتاب راوړی ده مسند أحمد دریم جلد 306 صفحه. حدیثم صحیح ده، حدیثم څه شی ده؟ صحیح ده، حسن ده قاری، حسن حدیث ده، هو حسن صحیح ده. کنه په مرتبه دومه مرتبه، اول صحیح ده، دومه مرتبه دي حسن، دي صحیح حسن ده. اوس امدغه خبرې ته راځو. کله وخت کې سیدا تاسو ته دي تاسو اغاګان دروغ وایي، دا وسوګور لدین پاک ستر دلائل والله كعباد زن نور شبهات وتزرورت وي. يوازي دي رسول الله دي حقيقي الدين، دي صحابه ودي اهل بيته دي حقيقي الدين، دي قبل دا دي پاره دا شبهه په اخرت کې په درد نه درته خوري سما دا خبر لیدلی و ما دا خبره. اوس ګوره زه دغه مخکې روایت ستاته مې ښکاره کړل، دا لیک په تفصیل سره درته بیان کړم. د ما دا کمره لیک راغټه کړي چې زه دلته اول خو ګوره قال أبو قتادة وانهزم المسلمون وانهزمت معهم فإذا بعمر ابن الخطاب في الناس. ګوره دغه تر دغه ځایه وانهزمت معهم دا قصه تیره سوه، دا په هغه ابتدا کې چې صحابه په شا باندې راغلي ول. اوس چې کله دوی بیرته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل، دی وایي ما ولیدل فإذا بعمر ابن الخطاب في الناس. تا دې په خدای قسم یې څوک چې تښتېدلی هغه په خلقو کې ریږي؟ جواب راکوه د زړه سره. یو څوک چې تښتي هغه په خلقو کې ولاړ وي چې تو درې دغه څوک چې مې وزني دغه راپسې راسي ومې وزني؟ نه قاري. ښه وګوره، فقلت له ما ورته ویل ما شأن الناس. دغه عربي ته لیک سم راته متوجه سه که چیرې عمر ابن الخطاب رضی الله عنه په دې مسلمانانو کې وایي چې شاته راغلي وو، نو بیا به دلته ویلي و چې ما شأنکم، د تاسې څه در پېښه وه؟ خاوس ګوره قال وس عمر بن خبر اور امر الله يا الله امر يا الله اراده ثم تراجع الناس الى ګور دې عربي ته وګسه کچیر عمر بن په دې مسلمانانو کې وای بیا داسې ویلو ثم تراجعنا مغرا واپس رسول الله صلى الله عليه وسلم ته. لیکن دی مسند احمد بن حنبل روایت مې درته وښودل چې الته الحمد لله د اهل سنت والجماعت ګوري د زړه سرونو تاسې چې په هر موقع باندې په هر موضوع باندې یو روایت ګوري، هغه داسې مه کوئ چې یو روایت راواخلي د هغې قضیې به ټول روایتونه راټولوي. اهل سنت والجماعت الحمدلله داسې پاک دین ده چې یوه خبره بې سنده پټه پکې پاتې نه ده. کله وخت کې چې مو ټوله خبره راټوله کړه بیا ته هغه حقیقت ته رسېدلی سي. خو قاري یوه پوښتنه درنه کوم، تاسې د عمر ته عمر فاروق ویلی یې؟ عمر الفاروق رضی الله عنه ته د دوو وجو په دوو وجوهو باندې ورته وایو. کله وخت چې عمر رضی الله عنه اسلام قبول کړل، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته یې وویل ګوریه عباس جانه عمر ابن الخطاب دا دی رسول الله دعا ده، دا دی الله خوښه ده، دا دی الله دی دین عزت ده عمر ابن الخطاب. ځکه دو عمرو کې یو عمر د خدای الله اکبر. ګوره رسول الله څه وایي؟ اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب خاصه یو روایت کې، په بل کې راځي چې یا رب العالمین اسلام عزتمن کړي په ابو جهل او په عمر ابن الخطاب. په بل روایت کې راځي مخکې مې درته ویل چې اللهم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب. کله چې عمر بن تعالی جل وعلا اسلام ورنصیب کړل، نبی علیه الصلاه والسلام ته په اول ورځ وویل و یا رسول الله موږ به تر څو پورې دا کلمه او عبادت او طواف وغیره دا به پټ کوو. نبی علیه السلام ورته ویل چې احتیاط وکړئ، کمزوري یاسته
په تاسو ظلمونه کوي کفار در باندې ډیر دي ده ورته ویل ویا رسول الله آیا د موږ رب حق ده نبی علیه السلام ته ویل هو وایي ته په حق دی الله رسول یې وایي هو وایي دا د موږ دین او اسلام حق ده وایي هو وایي په خدای قسم زه به دا هر څه ښکاره کوم په مکه کې آفرین قاری په بخاری کې هر څه کله د ایمان راوړل قاری ولا زواجی جان دا خبر زه در پای درته ورسم نقطې در سره ټیپ کړه د زړه سره کله وخت چې عمر رضی الله عنه اسلام قبول کړ لدی نورسته ټول صحابه راوستل یعنی په همدغه موقع نه ورسته په دې موقع باندې صحابه به راغلل طواف به کول لدی نورسته هغه عبادت دی رب العالمین جل وعلا په ښکارا باندې سول یو په دغه وخت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د لقب دی فاروق ورکړل چې الله جل وعلا کفر او اسلام سره بیل کړل یعنی جدایی پکې راوستل یو دا روایت ده بل روایت یو بل راځي چې کله دی یو يهودي او دی منافق په منځ کې منافق په ظاهر ځان مسلمان بلل لیکن دی په باطن کې کافر وو نو د دې په منځ کې داوا نبی عليه السلام فیصله دی يهودي په خوا ور وکړه نو کله وخت چې د نبی عليه السلام فیصله دی منافق ونه منله يهودي ومنله وای راځي اوس عمر ته ورسو عمر رضی الله عنه راغله وای رسول الله فیصله در وکړه وای هو وای زاغه نه منم وای نه معنی وای نو کور ته لاړل تورې راواخیست راغل دی منافق نه یې سر پرې کړ کله چې سر پرې کړل دا خبره نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ورغله نبی علیه الصلاۃ والسلام اوله سر کې د عمر رضی الله عنه په دې خوښه راضي نه وروسته بیا آیاتونه را نازل شول کله چې آیاتونه را نازل شول بیا د فاروق لقب ورکړل دی عمر رضی الله عنه صحیح بخاری کې ارسی چې کله عمر تنهو اسلام راوړه دای کور کې پټ شو یا د زړه سره عمر رضی الله عنه اسلام قبول کړل اوله ابو جهل ته ور دروازه ور وټکوه قاری دا حدیث کردار پیدا کم هغه بل قضیه د زړه سره هغه بل قضیه ده قاری ما خو تاسو ته وست تاسو غلو کاوي کړه وراواخله دا اوس مې مخکې مې دومره روایتونه د وای یو پټی رشکه یو خوړل وای په دې نه پوهېدل چې دا اوس مګه ده که وخ ده یا الله بنده د مخکې درته تاسو غلو کوي په بخاری دی اعتراض وکړل هغه روایت مې درته ټکې پټکې صفه خو مې ومنله او مې خو مې ومنله بیا دا خبره مکه چې تاسو غلو کوي غلو په څه شي کې کوي ولې الله بنده کومه خبره چې قرآن او د صحیح حدیث نه ثابت شي زه آمنا وسلم نه ما ایمان دې تسلیمیږم خدا دا خبره اوس دا بخاری کې د ما ته وی چې زه اوس هغه د ما مهرباني وکړه دا راوخه دا روایت راوخه دا هغه روایت څه بوز ګرځم قاری دا عمر او بل خبر دا ګوره د زړه سره ګوره عمر رضی الله عنه دی الله په دین کې غیرتمن و الله جل وعلا په اوامرو کې غیرتمن و لکه څنګه چې علي حیدر علي کرار و متاسفانه کش کې تاسو علي رضی الله عنه په شکل منل څنګه چې اهل سنت والجماعت من موږ وایو علي رضی الله عنه ته دومره غیرت الله جل وعلا ورکړی چې په صحابه کې لدنه غیرتمن انسان بهادر شجاعت من انسان د ابو بکر او د عمر په شان لاندې په صحابه کې بیا بل نه راغلی او نه براس الی یوم القیامه دا غلو نه د زړه سره د هغو صحابه او هغه حقیقتي صفاتونه دي هغوی اوس ګوره عمر رضی الله عنه یا وخت هغه د بخاری روایت ما څو ځلې جواب کړی ده الته مسأله داسې ده د ټول قبایل ټول قومونه یا اکثریت قومونه د دې اراده نیسي چې عمر رضی الله عنه له منځه یوسي او په شهادت یې ورسوي اول ورځ کې چې کله د اسلام قبول کړل اول ورځ د مکې له کفارو سره مقابله وکړله په دې تاسو خبر یاست جنګ ورسره کړی کله چې ابو جهل او نور د مکې سرداران کفار مشرکین خبر کړل نو دوی په لارې روان د په یو لوی ځای کې اعلان وکړل وای ای خلقو ما رسول الله ومنل دی الله حقیقي رسول او پیغمبر ده او تاسو دی خبر یاست په دغه وخت کې د مکې کفارو امر د ځوانانو ته وکړل وای راوینې سی وی وهي کله چې هغه ور باندې راټول شول نو دوی ور شروع ور باندې وکړله یو لس پنځلس پکې وه لغه نو ورسته ټولو راګیر کړل کله چې ټولو راګیر کړل نو عمر رضی الله عنه ته بعض خلق راغلل جنې خلاص کړل چې ای خلقو تاسو د عادي قبیله سي د عمر رضی قبیله ده او پلانې حلیف ده او پلانې ملګری دي تاسو که د سړي ته ضرر ورسوي هغه به مو پرېږدي دا جنجال ما جوړوي نو کله وخت چې د کوم یو دین قبول کړی دي ځان لپاره قبول کړی د پرېږدي عمر رضی الله عنه لاړل بیا هغوی په پټه کې پلان جوړ کړ تر څو عمر رضی الله عنه لمنځه یوسي قاری دا بخاری 3864 نمبر حدیث ده څو 3864
3840 3840 یاره عباجید جانه اسی په ما باندې ګرانې کنې 4 اری والا ما ټیکاله نیمه کې پرېخوا ما وی سوال به ټیکاله وکړم بیا به درته راشم تا وګوره تاسو دې ځای ته وګورئ يحيى ابن سليمان رواية ده كان حدثني ابن وهب قال حدثني عمر ابن محمد قال فأخبرني جدي زيد بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال بينما هو في الدار خائفا إذ جاءه العاص ابن وائل السهمي أبو عمرو عليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير وهو من بني سهم وهم حلفاؤنا في الجاهلية فقال له ما بالك قال زعم قومك أنهم سيقتلوني إن أسلمت قال لا سبيل إليك ما يو خبر راغلي ده عمر رضي الله عنه دي دا خبر نه ده سألت عمر رضي الله عنه دي دغه سړي کړي ناسو د پریوایت کې سراغلي دي چا کړه دي په کور کې ناسول سي عاص ابن وائل راغلل عاص ابن وائل سيو دا د سردارانو د قریشو په د قبایلو کې راځي کله چې دی راغلل نو عمر رضی الله عنه ویل سي څه شي کوي اوس ګوره عمر رضی الله عنه دلته دغه څوک سی روایت کوي دا ګمان کوي چې هغه بیریدلی ده دا ګوري دا د عربي په الفاظو دی خدای دې پاره لیک سر خلاصوي اوس ګوره عمر رضی الله عنه خدای نه دی ویلی چې زه ویریږم یعنی اوس ګوره یو څوک په چاته وایي چې اوس مثلا زه تاته وایم چې واجد عبا جانه بیخي خېټه دې پړسولې ده په ډوډۍ باندې او تا هلته ډوډۍ بیخي لا خوړلې نه وي دا خو دې ما ګمان ده په تا باندې یا زه دا فهموم دې تا له دغه مجلس نه دا خو فهم د دې راوي ده لیکن عمر رضی الله عنه په دې ځای کې ناست ده دا کس ته وایي د سردار ورته راغلل وایي د تا قوم اراده لري چې ما ووژني هغه ورته وایي چې تا ته به هیڅ لاس در نه وړي ځکه د دوی په منځ کې تړون سوی و دی حلفاء والحلفاء يعني یو قبیله له بلې قبیلې سره چې بیا کله تعهد وکړه المعاهده به وکړه بیا به د دښمن په مقابل کې دوی یو ځای ولاړل یو بل ته به ضرر نه رسول دا خو نه دی عمر رضی الله عنه خبر دی چې دی بیریدلی ده نه هغې ویلي چې زه بیریږم نه هغې ویلي دي په دغه کې راغلی چې دی کور کې پټ شوی و بينما هو في الدار خائفا دی په کور کې ولو دا راوي دا ګمان کوي چې دی په دې کور کې ناسو بیریدل او بیا زه دلته اوس ګوره دا خو دا راوي ګمان کړی ده دا بل څوک چې دا قیصه را نقلوي هغه دا ګمان کړی ده لیکن اوس دلته د یوې قبیلې د یو فرد سره کېږي ابو واجد جانه که لیک د عقل په سترګه وګوري د بسته قبیلې ځکه وروسته روایت خو بیا خو ټول ومنه په وروسته روایت کې راځي انفال کې یو سړی د لاس برابر دی دی الله بنده هغه بیا د تا کوم ځای ته لاړلی یو ځای بل ځای یو قبیله وګوره بسته قبیله قوم وګوره او د یو انسان وګوره يلا بندگانو لیگ له عقل نه کار اخلي عمر رضی الله عنه سیو بهادر و په دې کې شک نه لیکن دا له بهادری سره د دې دغه ناراضي یو څوک له بسته قوم سره مقابله کوي یو ځای کې دی کینی او ورته وایي چې د تا ټول قوم څو ورته وایي وروسته روایت کې چې د تا قبیله اراده لري چې ما په شهادت ورسي هغه ورته وایي چې هیڅ داسې خبره نه ده نو کله چې هغه ورته وایي چې هیڅ داسې خبره نه ده بیا به یو څوک بیریږي او بیا تاسو دغه د عربي الفاظو ته ولې نه ګورئ چې یو څوک لدي حديثنا دا ګمان را اخلي ګمان کوي ظن کوي بينما هو في الدار خائفا نو دې په دې باندې خدای دلالت نه کوي چې عمر رضی الله عنه بیریدل یا دې هغه په بغیرتی دلالت نه کوي ځکه عمر رضی الله عنه اولنی کار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په ایمان راوړل نو وروسته وکړل د مکې سرداران ټول خبر کړل چې ما اسلام قبول کړ نو قاری و ځکه ټول قوم خلاف ودرې د بل ځکه ټول قوم خلاف د کور کې غشا نو کله او دی الله بندگانو دا اوس ګوره عباس جان ته یعنی هغه څه شي دی په زړه کې ستا هغه نه ښکاره کوي چې څه شي دی تا په زړه کې دی اوس عمر رضی الله عنه اسلام قبول کړل هغه ټول شیان چې دا په یو کور کې له یو چا سره خبرې کوي دغه خبرې یو راوي را نقلوي هغه ګمان کړی و چې عمر رضی الله عنه په دې کور کې بیریدل
تاسې په یو صراحت سره په دلیل کې آیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خو د تا اعتراض په رسول الله د واجد جانه آیا پیغمبر علیه السلام یو داسې چاته دعا کوله چې یا الله اسلام عزتمن کړي په یو بیریدونکي ډارېدونکي انسان باندې؟ قاریا خو دواړو ته دعوا کړې وه که نه د په حق کې قبوله شوه خو دواړه غیرتمن ول یو په کفر کې غیرتمن ول بل په اسلام کې الله همدغسې غیرتمن پسې جوړ کړل ابو جهل هم غیرتمن ول په جاهلیت کې له ابو جهل نه غیرتمن انسان بل نه ول ابو جهل ته دومره غیرت الله ورکړی و په کفر کې کله چې صحابه و دی ووځل مخکې له دې چې له ده نه سر پرې کړي ورته ویلي وایي د ما دا غاړه نه ده دا غاړه دا وایي په دې بیخ کې راته پرې کړي چې وایي په ما باندې د کفر ښځې خپلې زنانه وایي فخر را باندې وکړي چې اسکه غاړه په عربو کې دا فخر به ورباندې کول هغه دومره غیرت درلودل عمر رضی الله عنه همدغسې پسې در واخله آیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا دعا کوله چې یا الله عمر ابن الخطاب چې ډارېږي او بیریدونکی انسان ده په ده سره اسلام عزتمن کړه او بیا چې کله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام همدغه دعا الله قبوله کړله صحابه و 2 رکعته لمونځ په ښکاره نه سوی کولی ولې طواف په ښکاره باندې سو ولې لمونځ په ښکاره باندې سو ولې ذکر و اذکار په ښکاره باندې سو ولې په کعبه شریفه طواف په ښکاره باندې سو ابو جهل عتبه و شیبه د مکې کفارو به ورته کتل چې حمزه رضی الله عنه عمر ابن الخطاب رضی الله عنه صحابه په مخ کې را روان دي او صحابه له شا ورسره دي چا یې مخ ته هم داسې نه سوی ورکتلی ورسېدم قاري صاحب خدای خبره نه نور شبهات دې شته که بس دی دي قاري ته خو ستړی نه یم نه زه ستړی نه یم زه په دې بحث باندې نه ستړی کېږم بیا زه څم که نه تا ووایي نه زه مخکې تلم ځکه د ما موضوع د تاسو په عقیدة البدا باندې وه نو زه لیف مې بندول اوس هم چې ته سوالونه نه لري زه ځم زه لیف بندوم نه قاری هغه حدیث قرطاس باره کې من سوال کوله که نه حدیث قرطاس چې دا کاغذ کلم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وغوښتل صحابه منع کول که نه چې دا ما ورکوم ښه حدیث قرطاس د دې زړه سره دا حدیث قرطاس که زه تحقیقي خو د دې تحقیقي اړخ ده او بل د دې الزامي اړخ ده په دغه ځای کې د تاسو اغاګان پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د خائن نسبت کوي العیاذ بالله د څه شي د خائن نسبت ورته کوي زه اوس له تا نه پوښتنه کوم واجد عباس جان دغه خط لیکل دا وحی و دی الله له طرفه که وحی نه قاری نو قرآن کې خدای یایي چې وما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى هغه د دین په اړه باندې د نبی علیه السلام ژوند او زندگی نه ښیي ژوند او زندگی نه ښیي هغه د شریعت په اړه باندې چې الله جل او دغه ځای ده یعنی تا جواب دا ده چې یعنی دغه خط لیکل وحی دا خبره وحی دی که نه قاریا شابس د نبی علیه الصلاة والسلام دغه وحی بیا یې ولیکله او که نبی علیه السلام وفاصل نه ده لیکلي بیا یې ونه لیکله که نه قاري نو بیا ولې الله جل وعلا وایي اليوم اکملت لکم دینکم یعنی نبی علیه السلام دا دین خو نه ده پر سوی ځکه نبی علیه السلام لوی خط دی امت دی نجات خط نه ده لیکل نبی علیه السلام د دې امت سره خیانت کړی العیاذ بالله دا آیات خو په حجة الوداع کې نازل شوی دی او دا صحیح ده په حجة الوداع کې را نازل شوی دی الله بنده دا اوس تا په خپله په نبی علیه الصلاة والسلام باندې دی دا دین نیمګړی پرېښی دا تهمت یې ورباندې ولګول دغه نبی یعنی نبی علیه السلام وایي دا خط نه ده لیکلی اعوذ بالله یعنی وحی و دی الله له طرفه خو نبی علیه الصلاة والسلام دی الله دا وحی باندې عمل ونه کړل مړ شول او دا دین او دا وحی دی الله جل وعلا هم داسې نیمګړی پرېښودل الله جل وعلا قرآن کې څه ورته وایي یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته یعنی ما پیغمبر کې د دین یوه خبر دی پرېښوده تا دا رسالت نه ده پوره کړی یعنی دا اوس تا په پیغمبر علیه السلام تور ولګول دی الله بنده چې نبی علیه السلام دا وحی و او دا یې نه ده لیکلی دی مړ شوی قاری رسول دی خدای ووایي چې زه تاسو ته داسې شی لیکم چې تاسې که دغه نه تاسې وانې منله قربانه که دې سم وم اوس دا وحی وه که وحی نه وه تا ویل چې وحی ده تا ویل وحی ده نو دغه وحی نبی علیه الصلاة والسلام ولې ونه لیکلی دی الله نافرماني ولې نبی علیه السلام وکړله
قاری هغه قرآن باره کې ده کنه دا خو اوس رسول د خدای حدیث هم وحی ده کنه ده دا تسی وایي سی وحی ده نبی علیه السلام ته الله ویلي وسی دا کار وکړه نبی علیه الصلاة والسلام هغه کار ونه کړل نبی علیه السلام دی الله جل وعلا نافرمانه سو که نافرمانه نسو نه نافرمانه نسو اوس زه په یوم قاری دا کوم آیات چې راغلی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي کنه دا د قرآن باره کې راغلی دی چې تاسو ته ما د قرآن نن د خپل تاسو د دین دا تاسو ته ما مکمل کا حکم احادیث وغه نه بعد بیا جاری و کنه نو دا خو رسول د خدای داسې خبرې هغه نصیحت کولو دا نصیحت خو تا ویل وحی او نصیحت خو وحی دغه وحی نبی علیه السلام ولې پر نه کړ دی ما په الیوم اکملت لکم دینکم په هغه دی ما سر خلاص ته دي زړه سره زه له تا نه په دې اولې نقطې کې زه ځم موږ اهل سنت والجماعت وایو چې دا د اهل سنت والجماعت خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونه موږ ته کړې ده چې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه شی ده د نبی علیه الصلاة والسلام اجتهاد ول د نبی علیه الصلاة والسلام څه شی ول اجتهاد ول کچيري د نبی علیه الصلاة والسلام اجتهاد نه وای رسول الله صلی الله علیه وعلى آله وسلم واحیا ته خو وایي سی یو خط سی یو خبره وای عمر خو څه کوي چې ټوله دنیا یې مخالفه سوی وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هغه کار کول هغه کار به یې لیکل هغه خط به یې لیکل پیغمبر علیه السلام نه غیرتمن انسان نه په دنیا کې راغلی نه براسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د زړه سره هغه غیرتمن انسانو ابو جهل د مکې ټول کفار یوې خواته وو ټول کفري نړۍ یوې خواته وه لیکن رسول الله تکي تنها راغلل او همدغه خبره یې ورته وکوله چې ای قریشو اعبدوا الله د الله عبادت وکړئ دا د بوتانو عبادت مه کوئ رسول الله دومره غیرتمن انسان و چې یو مسلمان نه و د الله جل وعلا توحید او د الله په وحدانیت باندې هر تکلیف ته ځان ورکړل اوس په دغه وخت کې چې جزیرة العرب ټول اسلام منلی مسلمان سوي دي اوس عمر رضی الله عنه د رسول الله مخالفت کوي او رسول الله ځینې بیریږي او هغه خط نه لیکي قریم کسه دا وخت کې دا رسول د خدای آخري لمحات وکنه طب دا حدیث مورد یا دا دروغ دی ابو عجید عباسه دا اخیری وخت نه ده دا د پنجشنبې ورځ ده نبی علیه الصلاة والسلام د پنجشنبې شپه شنبه نه پاک رسیدله وګسه پنجشنبې شپه رسول الله ژوندی و د پنجشنبې د جمعې شپه جمعې ورځ د هفتې شپه د هفتې ورځ د یکشنبې شپه د یکشنبې ورځ د دوشنبې په سهار رسول الله رحلت وکړل دا ټول ورځې پیغمبر علیه الصلاة والسلام زنده و اوس له تا نه زه یو سوال کوم په همدغه ځای کې عمر رضی الله عنه واجد عباس جان زه دا سوال له تا نه په دې نه کوم زه فقط د دې دپاره سوال در باندې کوم چې دا کوپړۍ دې خلاصه سي اوس علي رضی الله عنه وارضاه سی کله دا عمر رضی الله عنه مخالفت وکړل دا علی رضی الله عنه چیرې اوس عمر په داخلو کې په سوق وهلی اوس د رسول الله مخالفت ولې کوي زه به د رسول الله دپاره قلم او کاغذ راواخلمه مهرباني وکړه قاری بس هغه خو لکه صحیح بخاری کې ارڅي کنه خو په واغه دا صحیح بخاری کې واجد جانا دا صيغه دي جمع ده ګوره صيغه دي جمع ده خبره واوره درې قرار دی ابو بکر نه ګیلا نه وکړي چې هغه یاري پرېږده نور ځایونه شبهات سر نه په یو ځای نه بل ځای ته لاړ شي بل ځای ته لاړ شي اوس به د علي رضی الله عنه تا په صلح حدیبیه کې زه مخالفت درته ښکاره کړم او قربانه کړي سم اوس دلته ایتونی ګوره دا صيغه دي جمعي ده ټولو ناستو صحابه ورته وایي راوړئ ماته دا عمر رضی الله عنه خو ویل سمې راوړي علي رضی الله عنه ولې انکار وکړل که انکار نه وي کړی ولې قلم او کاغذ رانه وړل او علي رضی الله عنه د رسول الله د وحي لیکونکی و بلکې کاغذ او قلم له علي رضی الله عنه سره وو ځکه د نبي علیه السلام وحی یې بې لیکله ولې ور مخکې نه کړل چې یا رسول الله دغه قلم او دغه کاغذ د وخت مهرباني قاری دغه جواب ته راکړه بیا زه تانې سوال کوم جواب ته راکړه قاری ښه اوس واره زه د تحقیقي ویلې د مخالفت وکړه چې دا قلم ما ورکوم ښه ګوره زه اوس تحقیقي دي پوهه ومه دغه الزامي سوالونه نه دي دا د تاسو یو نجوب ده د بړه چنار نو په هغه وخت کې به دلته ده به بیا ډېر موسیقه سوال به دې پې وکړل د صحابه و توهین به یې کول نو یو پرتوګي له ما سره دلته پاتې ده
د دې آغا صاحب په همدغه ځای کې داسې منډې مې پې باندې کړي دي، اوس هم دنیا ورباندې راګرځي. اوس تحقیقي بحث ته غوږ ونیسه. څه شي ته؟ تحقیقي بحث ته غوږ ونیسه. د زړه سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر سخت مریض و په دې شپو کې. صحابه به پوښتنې ته ورتلل. نبی علیه الصلاة والسلام داسې مریض و، مسند احمد کې دا روایتونه دي، مستدرک حاکم کې دي، نورو سننو کې دي. یارې به بېهوشي ورباندې راغله، بیا به رابیدار سو، دوه خبرې به یې وکړې. بیا به بېهوشي ورباندې راغله، بیا به یې یوه خبره وکړه، بیا به بېهوشه سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه حالات چې کله صحابه ولیدل، صحابه دومره ځورېدل نو د الله بنده ځانونه او مالونه او اولادونه دا یې ترې قربان کړي وو تر رسول الله صلی الله علیه وسلم. د نبی علیه السلام په مخ کې هغه صحابي ناست چې هغه ابوبکر ده. ابوبکر ته عبدالرحمن وایي، د ده خپل بچی ده چې کله اسلام قبول کړل، وایي پلارجانه په بدر کې ما ته په مخه باندې راغللې، زه درنه بچ شوم، بلې خواته به لاړلمه. اسلام یې نه و قبول کړی. د عمر ابوبکر رضی الله عنه زوی ده. ابوبکر رضی الله عنه څه ورته وایي؟ وایي په الله قسم چې په مخه باندې راغلی وای دا سر به مې هلته درنه پرې کول، غورځول به مې. الله اکبر. د رسول الله په مقابل کې خپل زوی ته وایي ما ته هیڅ نه وي. هغه صحابه په مخ کې ناست دي. بیا پیغمبر علیه السلام یو خبره کوي، ښه اوس وکس کله وخت چې دا خبره وکړه چې راوړي، صحابه دوه ډلې سول. یوې ډلې ویل رایوړئ، بلې ډلې ویل مې راوړئ. ډلې په کومه ډله کې چې عمر رضی الله عنه دغې ډلې ویل مې راوړئ. ولې؟ قد غلب عليه الوجع، په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې مرض او تکلیف زیات ده. ولې دا نقطه په نقطه باندې د عربي الفاظ نه ترجمه کوي؟ کچیري د ما او تا پلار وي، د رسول الله مقام خو ډیر لوی ده. که د ما او تا پلار وي، مور مو وي، بل مشر مو وي، نو په داسې وخت کې باندې به موږ زړه راځي. رسول دی خدای خو عام انسان نه و که نه، نو ما خو پوهه کړم. زه بیا هلته وایي پوهه مې کړه، هلته بیا عام انسان نه و. د الله بنده خو پلار هم د بچو دپاره عام انسان نه وي. وصیت ورته لیکي، میراث ورته لیکي، د بچیانو حق ورته لیکي، هغه هم د دین مسائل ورته لیکي، هغه هم د قرآن او د شریعت مسائل پلار بچیانو ورته وایي دا ولیکئ. هغه هم ټوکې او مسخرې ورته نه کوي، هغه هم هغه اسلامي حقوق ورته په